کوچني ګامونه سترې بریاوې. په دغه خپرونه کې د بریالي او خوشحاله ژوند لارې چارې بیانوو. دغه خپرونه هره پنجشنبه د شپې له 8 تر 8:30 بجو د میدان وردګو ملي راډیو څخه اورېدلی شئ. ژوند ته له نوې دریڅې وګورئ، هر څه ښکلي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. د میدان وردګو ملي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما رفیع الله ارمان سلامونه، نیکې هیلې او توده مینه ومنئ. هیله من یم چې جوړ روغ به خوشحاله د خپلو کورنیو سره د امن او د خوښۍ په غولي راټول وئ. درنو دوستانو، بیا مو هم د تل په څیر په دې خپرونه کې د خوشحاله او بریالي ژوند ګڼ رازونه او ګڼ مطالب راغستې دي. هیله ده چې د تاسو د پام وړ وګرځي او د خپرونې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، خپرونه په دې مطلب پیلوو چې مه په تمه کېږه، همدا اوس دې خپل ژوند بدل کړه. دا چې څنګه همدا اوس خپل ژوند بدلولی شو، نو دا په دې لیکنه کې راسره اورېدلی شئ. تمه ده تر پایه راسره واوسیږئ او دا لیکنه هم راسره په ګډه واورئ. ته څه ته په تمه یې؟ آیا ټول وخت له ځان سره وایې چې که حالات داسې نه وای، کولای مې شوای د خپلې خوښې کارونه مې ښه ترسره کړي وای؟ آیا له یوه اړخیز ژونده ستړی شوی او فکر کوې چې څنګه کولی شم په خپل ژوند کې مثبت بدلون راولم؟ په هر صورت ستا ژوند د یوې دایرې په څیر دی. هره ورځ څرخي او د ژوند ورځې دې یو پر بل پسې تیریږي. کله دې چې احساس کړه چې ژوند درته یو اړخیز شوی او غواړې بدلون پکې راولې، نو پریکړه وکړه. که پریکړه نشي کولی، یوازې خبرې او شکایتونه کوې، داسې ده لکه فلم چې 2 ځلې یا څو ځلې یې ګوري. زړه دې غواړي چې بې له ځنډه خپل ژوند بدل کړي، خو نه پوهېږي چې څه وکړي. همدې څه وکړم درته ژوند سخت کړی دی. تا ته هم د نورو کسانو په څیر د لویو کارونو فکر په سر کې درګرځي، خو نه پوهېږي چې څنګه دې خپلو لوړو موخو ته ورسېږي او کومه لار تعقیب کړي. کیدای شي د یوه اړخیز او یو ډول ژوند تیرولو یو لامل د همدا وي، ویریږي چې که د ښه ژوند کولو هڅه وکړي، هسې نه له بده بدتر شي او دغه کار دې د دې لامل کیږي چې پر خپل ځای پاتې شي. پر دې باید پوه شي چې هیڅ شی هم بدلون نه کوي تر څو چې خپله ونه غواړي. حالات د ځان او نورو ملامتول نشي کولای ستا په ژوند کې بدلون راولي. که په زړه کې د ډیرو شیانو د درلودلو غوښتونکی وي او د زړه له تله ونه غواړي او خپل بخت پلمه کړي چې دا هر څه ممکن نه دي، هیڅکله هم خپلو ټاکلو موخو ته نشي رسېدای. ته باید خپلو هیلو ته وزرونه ورکړي او تل داسې فکر وکړي چې هر څه ممکن او کیدونکي دي. کله دې چې پر خپل ځان باور پیدا کړ او دا د احساس کړه چې هر څه ممکن دي، خپله به د یوه نوي کار او کړنې په لټه کې شي. که ته فکر کوې چې زه په یوه مالداره کورنۍ او یا یوه بډای هیواد کې دنیا ته راغلی وای، نو اوس به د ښه ژوند خاوند وای، نو اشتباه کوې. راځه دا هر څه دې له ذهنه وباسه. که غواړې خپل پاتې ژوند جوړ کړې او ښه یې تیر کړې، له همدې اوسه پرېکړه وکړه. نن او سبا مه کوه. د نن کار سبا ته مه پرېږده او نه هم د کومې معجزې تمه کوه. په ژوند کې مثبت بدلون دومره هم سخت نه دی لکه ته چې فکر کوې. کولی شي د ښه ژوند جوړولو لپاره واړه ګامونه پورته کړي، ځکه ډېر واړه ګامونه هم کولی شي تا خپلو سترو موخو ته ورسوي. واړه بدلونونه کولی شي ستا په ژوند، احساساتو او رفتار کې مثبت بدلون راولي. هره کوچنۍ پریکړه کولی شي چې ته پر خپل ځان باور پیدا کړې او د ښه ژوند کولو انګیزه درکړي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو به ډیر ځله اوریدلی وي، لکه په دې مطلب کې مو چې هم ولوستل، چې د نن کار سبا ته مه پرېږدئ. نو د دې لپاره چې ژوند مو چټک بدلون وکړي او هغه هیلو ته ورسیږو کوم چې غواړو یې، او یا هغه ژوند ته ورسیږو چې تصور یې لرو، نو لکه وړاندې مو چې وویل، نور نو همدا وخت دی چې راپاڅو او حرکت وکړو. په نن او سبا باندې او یا هم په دې تمه چې
که زه په یوه مالداره کورنۍ کې زیږېدلی وای نو به مې ژوند ښه و، او یا دا چې یوې معجزې ډوله کیسې یا واقعې ته په تمه اوسېږئ، دا هر څه عبث دي. نو د بریا راز په همدې کې دی چې همدا اوس پیل وکړئ. د خپرونې بل مطلب مو د لوی بدلون پر لور واړه ګامونه دي. دا چې د لوی بدلون لپاره کوم واړه ګامونه دي چې موږ یې اخیستلی شو، نو تر دې لیکنه لاندې یې لوستلی او اورېدلی شو. د لوی بدلون پر لور د وړو ګامونو د اخیستو لپاره لاندې ټکو ته پام وکړئ. لومړی، هره ورځ سهار وختي نیم ساعت مخکې له خوبه پاڅه او یا د شپې نیم ساعت مخکې ویده شه. په دې نیم ساعت کې کولی شي ډیر کارونه ترسره کړي. سهارنۍ وخورئ، فکر وکړئ، مطالعه وکړئ او داسې نور. که هره ورځ نیم ساعت وروسته کار ځای ته رسیږي او تر عصبي فشار لاندې راځي، همدا نیم ساعت کولی شي له دې ستونزې دې خلاص کړي. دویم، هره ورځ درته خوندوره سهارنۍ برابره کړه او دا کار دې خپل عادت وګرځوه. دریم، کار ته تر تلو مخکې له 5 تر 10 دقیقو پورې له ځان سره فکر وکړه او دا فکر د هغو کارونو لپاره وکاروه چې غواړې د ورځې په اوږدو کې یې ترسره کړې. کولی شي قلم او کاغذ له ځان سره ولري او خپل ذهني تصورات دې پرې ولیکي. څلورم، کوښښ وکړه پر یوه ټاکلي وخت خپل خواړه وخورې. د کار ډیروالی دې باید د دې لامل نشي چې د ډوډۍ خوړلو وخت دې بدلون وکړي. پنځم، د تلویزیون ډیر کتل او بې ضرورته په کمپیوټر باندې وخت تېرول کم کړه. که کله هم تلویزیون ګورې، کوښښ وکړه د خبرونو لور ته مه ځه، ځکه د نړۍ 99% خبرونه منفي دي او منفي خبرونه ستا پر روحیاتو منفي اغیز کوي او دا کار د دې لامل کیږي چې ته خپلو موخو ته په رسېدو کې پاتې راشي. شپږم، ورځني کارونه دې په بله بڼه وکړه. د مثال په ډول سهارنۍ ته دې بدلون ورکړه. کوم څه دې چې پرون خوړلي نن یې مه خوره. په کومه لار چې پرون پلی تللی یې نن مه ځه او کوښښ وکړه چې په تلویزیون کې داسې خپرونې وګورې چې تر اوسه دې نه دي کتلې. اووم، د یوې اونۍ لپاره نیم ساعت پلی وګرځه. دا مه بهانه کوه چې وخت نه لرې. که یوه اونۍ کوښښ وکړې او له ځان سره هوډ وکړې چې دغه کار کوم، وروسته له یوې اونۍ به دې عادت وګرځي. دغه کار کولی شي چې د لویو ګامونو لپاره مقدمه شي. اتم، که د زړه غواړي چې وزن دې کم شي، د ورځې 2 ګولۍ ډوډۍ کم وخوره، یوازې همدومره. نهم، که د دې خونې وسایل ډیر ګډوډ وي او نشي کولی منظم یې کړې، کوښښ وکړه په ورځ کې یو شی منظم کړې. لسم، کیدای شي په کمپیوټر کې دې ډیر داسې پروګرامونه او فایلونه وي چې ګټه ترې نه اخلي. غواړې پاکې کړې خو له ځان سره وایي چې نن یې نشم کولی. کوښښ وکړه په همدې وخت کې دغه کار ترسره کړي. 11، یو ښکلی شی وپیره او خپل ځان ته یې ډالۍ کړه. 12، کیدای شي وغواړې چې کومه نوې ژبه زده کړې خو د وخت د کمښت له امله دا کار نشي کولی. کوښښ وکړه د ورځې په اوږدو کې د خپلې خوښې د وړ ژبې یوازې څو محدود لغتونه زده کړې. 14، که غواړې چیرته سفر وکړې، مخکې له مخکې باید ورته تیاری ولرې. 14، د تفریح لپاره د خپلې خوښې وړ ځای یا پارک ته ولاړ شه. 15، بې له دې چې د ځان لپاره کومه پلمه جوړه کړې، ورزش وکړه او خپل ورځنی عادت یې وګرځوه. په دې وړو کارونو سره کولی شي په خپل ژوند کې لوی بدلونونه راولي. هغه وخت بیا پوهیږي چې څومره دغه واړه کارونه کولی شي ستا ژوند ته رنګ او خوند وبخي. وروسته بیا په دې فکر کې کیږي چې څنګه کولی شم تر دې هم لوی کارونه ترسره کړم. له دې وړو کارونو څخه په ګټه اخیستنې کولی شي چې لوی کارونه پر وړو برخو وویشي او هره ورځ یې ترسره کړي چې په پایله کې به دې هماغه لوی کارونه ترسره کړي وي چې ستا غوښتنه وه. قدرمنو اورېدونکو، په یاد ولرئ چې په ژوند کې د هر بدلون لپاره باید قوي ایمان، باور او اراده ولرئ.
پر همدې اساس ښه عادتونه په خپل ځان کې وروزئ او بد عادتونه له ځانه لرې وغورځوئ. قدرمنو اوریدونکو، د لوی بدلون لپاره خو مو واړه ګامونه ولوستل. رښتیا هم چې دا واړه ګامونه وو او موږ فکر کوو چې دا خو هسې یوه اضافي خبره وه. خو که لږ ورته دقت وکړو، همدا واړه ګامونه دي چې که موږ هره ورځ همدې واړو ګامونو ته پام وکړو، نو د میاشتې په آخر او یا هم د خپلې ارزیابۍ له مخې به په ډېره کمه موده کې هغه کارونه موږ ترسره کړي وي کوم چې مو شاته پرېښودل او سبا او بل سبا مو بهانه کول. ښه، دا واړه ګامونه خو مو واخیستل. اوس د خپرونې په دې برخه کې د ذهن د آرامتیا 10 اصول ولو. تاسو هم په ګډه راسره واورئ. هیله من یو چې د تاسو د ژوند د بدلون لپاره ګټور واقع شي. د ذهن د آرامتیا 10 اصول. لومړی، د نورو په کارونو کې بې ځایه مداخله مه کوئ. ډېر کله د نورو خلکو په کارونو کې مداخله هم موږ ته زیان پېښوي او هم مقابل کس ته. موږ ډېر کله د نورو په کارونو کې دخالت خپله لاسته راوړنه ګڼو او فکر کوو چې زموږ منطق تر ټولو قوي دی او هغه څوک مو چې پر وړاندې مخالفت کوي انتقاد پرې کوو. غواړو هغه مسیر ته یې برابر کړو چې زموږ خوښوي. خدای پاک انسانان بېلابېل پیدا کړي چې د یوه فکر د بل په ډول نه دی. ټول نارینه او ښځینه هغه که ځوان وي یا زوړ ځان ته ځانګړی خوی او عادت لري. هیڅوک نشي کولی څوک د خپل فکر تابع کړي. نو ځکه همدا لامل دی چې هر سړی له خپل فکر سره سم ذهني آرامتیا رامنځته کولی شي. دویم، کینهکښ مه اوسئ. موږ ټول پر دې پوهیږو او تجربه کړې مو ده چې کینه څنګه ذهن مخشوش او ګډوډولی شي. د بیلګې په ډول په دفتر کې د نورو همکارانو په پرتله سخت کار کوئ، خو هغوی ترفیع اخلي او تاسو نه. په داسې حال کې چې له هغه به مو مخکې کار پیل کړی وي. دې ته ورته په سلګونه نورې بیلګې هم شته، خو یوه یې هم باید د دې لامل ونه ګرځي چې تاسو کینه وکړئ. پر دې باید پوه یاست چې د هر چا ژوند د هغوی له برخلیک سره سم پر مخ ځي. که کله داسې شوي وي چې تاسو پیسه داره شئ، نو هیڅوک مو مخه نشي نیولی او برعکس که مو څه لاسته هم نه وي راوړي، بل څوک در سره مرسته هم نشي کولی. له ځان سره چې هر څه کوئ خپله یې کوئ. بل څوک باید ملامت نه کړي، او که یې ملامت هم کړئ، بې له دې چې خپله کینه مو وخوري بل څه لاسته نشئ راوړلی. ډاډه اوسئ چې کینه مو هیڅ ځای ته هم نشي رسولی، بې له دې چې ذهني توازن مو له لاسه ورکړئ. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې نیمایي ته راورسېدو. د ذهن د آرامتیا 10 اصول مو لوستل، خو د خپرونې په دې برخه کې لنډه شاندمه لرو. بیرته زه راګرځو. 2 اصله مو ولوستل چې یو دا و چې باید له نورو سره کینه ونه لرو، او بل مو دا وویل چې د نورو په کارونو کې مداخله ښه کار نه دی. نو بخښنه وکړئ. 3م اصل دی چې تر وقفې وروسته یې لولو. تاسو را سره مل واوسیږئ، څو شېبې نور هم را سره پاتې شئ. له لږ ځنډ وروسته بیرته راستنیږو. غرب الحاد فکری روزنه سوزوي فکری جګړه د خطر د عقیدې ختموي. په دې خپرونه کې د فکری جګړې پر پیژندنه، وسایلو، اثراتو، تاریخ او پرمختګ او د یادې جګړې د اهدافو او مخنیوي په اړه بحث لرو. ختموي فکری جګړه د خطر د عقیدې ختموي. دغه خپرونه هر دوشنبه ماسپښین 1:30 بجه له میدان وردګو ملي راډیو څخه مه هېروئ. نیمه نړۍ لاندې کړې د په زور او په زر، غواړي په هر چا لازمي کړي د خپل ځان پیروي. فکري جګړه دیني لارښوونې. په دغه خپرونه کې ستاسو هر ډول دیني پوښتنو ته تکړه او جاهد علما ځوابونه درکوي.
دغه خپرونه تر پایه راسره تعقیب کړئ ترڅو د دین اساسات وپیژنئ او خپله عقیده لا پیاوړې کړئ. دیني لارښوونې خپرونه هره دوشنبه د شپې له 8 تر 9 بجو په ژوندۍ بڼه اورېدلی شئ. او تکرار یې هره سه شنبې ورځ له 3 تر 4 بجو خپریږي. قدرمن اوریدونکو بیا هم ښه راغلاست. تاسو د میدان وردګو ملي راډیو ته غوږ یاست. تر وقفې وړاندې مو د ذهن د ارامتیا 10 اصول ولوستل. 3 شمیرې ته رارسېدلي یو بښنه وکړئ. راځئ چې د بښنې په تړاو دا 3 شمیره په ګډه واورو. تاسو هم راسره غوږ پاتې شئ. بښنه ذهني آرامۍ ته د رسېدو تر ټولو اسانه او ښه لاره ده. موږ په دې دلیل چې چا توهین کړي یو او یا یې زموږ په اړه بدې خبرې کړي او زیان یې را رسولی، په زړه کې ورسره حسادت او کینه ساتو. ګیلې او مانې کوو، فلاني کس داسې راسره وکړل، بستاني کس داسې. خو پایله یې موږ ته یوازې او یوازې بېخوبي، د معدې زخم او د وینې د فشار زیاتوالی دی او بس. توهین او یا تاسو ته بدې خبرې کېدل ښایي یو ځل ترسره شي، خو موږ یې په یادولو سره بیا بیا د ځان لپاره تکراروو چې تاسو باید ډېر زر دغه عادت پرېږدئ. ژوند تر دې ډېر لنډ دی چې تاسو پکې د نورو د بازۍ سامان وګرځئ. بښنه وکړئ او هیر یې کړئ. یوازې بښنه کولی شي ذهني آرامتیا در په برخه کړي. 4 له نورو څخه د ستاینې تمه مه کوئ. نړۍ له ګڼو ځان غوښتونکو کسانو څخه ډکه ده. په بېساري ډول به پکې کوم کس پیدا شي چې بې له کومې تمې ستاسو ستاینه وکړي. هغه ښایي نن ستاسو ستاینه وکړي ځکه تاسو په قدرت کې یاست. همدا چې خپل موقف مو له لاسه ورکړ ستاسو موفقیت هیروي او په دې پسې ګرځي چې څنګه وکولی شي په تاسو کې منفي ټکی پیدا کړي او په ویلو سره یې تاسو ته ذهني ناارامي درکړي. ولې د مرګ تر ورځې پورې په دې پسې ګرځئ چې د نورو پر وړاندې مطرح شئ؟ په داسې حال کې چې د نورو پر وړاندې ځان مطرح کول د دومره هڅو ارزښت نه لري. خپله دنده په پوره صداقت سره سرته ورسوئ او د نورو د ستاینو په تمه مه کینئ. 5 له چاپېریال سره جوړجاړی وکړئ. که غواړئ محیط او چاپېریال د ځان په خوښه راواړوئ نو یوازې خپلې بریاوې به مو له لاسه ورکړي وي. هڅه وکړئ خپل ځان له محیط او چاپېریال سره برابر کړئ. یوازې د همدغه کار په کولو سره هغه محیط چې مخکې له تاسو سره په جنګ و په حیرانۍ سره به ستاسو په خوا وڅرخیږي او له تاسو سره به جوړجاړی وکړي. 6 هغه څه چې درملنه نه لري ویې زغمئ. د توان پر ګټې بدلولو تر ټولو ښه لاره همدا ده. د ورځې په اوږدو کې له ډېرو لوړو او ژورو سره مخ کیږو چې نشو کولی هغه وزغمو، نو باید زده کړو چې له هغه سره څنګه جوړجاړی وکړو. دا هم باید زده کړو چې له دې ډول پیښو سره څنګه چلند وکړو. پر خپل ځان باور ولرئ. همدا باور د دې لامل کیږي څو د دې ډول ستونزو پر وړاندې ځان قوي وساتئ. 9 د خپل توان په اندازه مسؤلیتونه پر غاړه واخلئ. لازمه ده چې دغه پند تل در سره په یاد ولرئ. موږ ډیر کله غواړو چې ډیر مسؤلیتونه پر غاړه واخلو. داسې فکر کوو چې دا کړنه به مو د ذهن د آرامتیا سبب وګرځي. خو تاسو ته چې خپل توان معلوم دی ولې له اندازې زیات مسؤلیتونه قبلوئ. تاسو نشئ کولای د زیات کار او یا زیاتو مسؤلیتونو پر غاړه اخیستو سره خپل ذهن ته آرامتیا ور وبخئ. نو له ډیرو کشمکشونو څخه ځان وژغورئ ترڅو آرام ذهن ولرئ. 8 په ترتیب سره د تمرکز کولو تمرین وکړئ. د تمرکز کولو تمرین کولی شي ذهن آرام کړي او مزاحم کوونکي فکرونه له منځه یوسي. که هره ورځ نیم ساعت تمرکز وکړئ
ذهن به مو د 23 نیمو ساعتونو لپاره فعال او آرام وي. په ورځ کې له دې څخه د زیات تمرکز کولو په پایله کې به مو ذهن لا آرامتیا پیدا کړي او ګټه به مو کړې وي. د تمرکز کولو بله ګټه دا هم ده چې کولی شئ ډیر کارونه ترسره کړئ او په کم وخت کې ډیر څه لاسته راوړئ. نهم، ذهن مو هیڅکله هم تش مه پرېږدئ. تش ذهن د شیطان د اوسېدو لپاره تر ټولو ښه ځای دی. ډیر شیطاني کارونه د خالی ذهن پر مهال رامنځته کیږي. ذهن مو په مثبتو او ارزښت لرونکو فکرونو ډک کړئ. اوس درته یو مصروفیت پیدا کړئ او د خپلې خوښې داسې یو کار وکړئ چې انګیزه مو راوپاروي. تاسو باید تصمیم ونیسئ چې د کوم کار کول مو ډیر په ګټه دي. پیسې که ذهني آرامي. آن که کله غواړئ استراحت وکړئ، تر هغه چې خوب مو وړي د خدای پاک ذکر وکړئ. او د خپرونې وروستی مطلب او د ذهن د آرامتیا وروستی 10 اصل دا دی چې د نن کار سبا ته مه پرېږدئ او افسوس مه کوئ. د خپل وخت انرژي مو په باید او شاید باندې مه تېروئ. کیدای شي په ورځو، میاشتو او کلونو په همدې ډول خپل ژوند تېر کړئ او خپل ژوند له لاسه ورکړئ. تاسو هیڅکله هم نشئ کولی د راتلونکي لپاره دقیق مهالویش ولرئ، ځکه موږ هیڅ وخت نشو کولی د راتلونکي په اړه دقیقه وړاندوینه وکړو. خپل وخت ته ارزښت ورکړئ او داسې کارونه ترسره کړئ چې تاسو یې لازم بولئ. مهمه نه ده چې په لومړي ځل ماتې وخورئ، ځکه کولی شئ له خپلې ماتې څخه درس واخلئ او بل ځل مو بریا په نصیب شي. په کونج کې کېناستل او یوازې د کارونو په اړه فکر کول او بې ځایه خیال پلو نشي کولی کارونه پر مخ بوزي. هیڅکله هم خپل همت له لاسه مه ورکوئ. څه چې پیښ شوي بیا یې په اړه فکر مه کوئ. متل دی چې وایي اوبه چې له ورخه تېرې شي بیا نه راګرځي. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې پای ته راورسېدو. په دې هیله چې تر دې ځایه راسره ستړي شوي نه وئ او د خپرونې راټول کړي مطالب مو د خوښې وړ ګرځېدلي وي. درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې د دې خپرونې په لړ کې وویل چې ذهني آرامتیا او د ژوند بریا یوازې په څو وړو ګامونو کې ده. لکه موږ چې په دې خپرونه کې ورباندې خبرې اترې درلودلې. موږ په دې خپرونه کې هیڅ داسې څه ونه ویل چې تاسو یوې ډېرې ستړیا ته متوجه شئ یا یوه غټ کار ته مو اړ کړو تر څو ژوند مو بدل شي. موږ په دې خپرونه کې ډیر لنډ او په خلاصو ټکو سره په خپل چاپیریال کې په ځینو ټکو باندې خبرې وکړې چې موږ کولی شو هغه په ځان کې عملي کړو، نو د ژوند بریا او ښکلو شیبو ته به رسېدلي یو. لکه دا مو وویل چې د نن کار سبا ته مه پرېږدئ، کینه او حسادت مه کوئ، ذهني آرامتیا ترلاسه کړئ، پلي وګرځئ، د خدای تعالی جل جلاله ذکر وکړئ، ذهن آرامه ساتئ. دا ټول هغه موارد دي چې که مو ورځ په ورځ عملي کړل او بالاخره مو په عادت ګرځي او ډېر ژر به د خوشحاله او آرام ژوندانه څخه برخمن وو. هیله من چې دا خپرونه مو هم د تل په څېر د خوښې وړ ګرځېدلې وي. درنو دوستانو، ستاسو د روښانه راتلونکي او خوشحاله ژوندانه په هیله تر بلې خپرونې مو لوی رب ته امانت سپارو. هر چېرته چې یاست پاک خدای مو مل شه، په ځان او کورنۍ مو پام کوئ. خدای پامان. کوچني ګامونه سترې بریاوې. په دغه خپرونه کې د بریالي او خوشحاله ژوند لارې چارې بیانوو. دغه خپرونه هره پنجشنبه د شپې له 8 تر 8:30 بجو د میدان وردګو ملي راډیو څخه اورېدلی شئ. ژوند ته له نوې دریڅې وګورئ، هر څه ښکلي دي.